طالبانو د لومړي ځل دپاره د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کېناستل. د افغانستان د سولې دپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد وایي چې افغان حکومت او طالبانو د لومړي ځل دپاره د ویډیو سکایپ له لارې مخامخ خبرې کړې دي. د خلیلزاد په وینا دواړو خواو کلکه وعده کړې چې په تشدد کې به کموالی راولي. خو د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیا ویلي چې دا خبرې یوازې د بندیانو د خلاصون په هکله وي او د نورو موضوعاتو په هکله خبرې به په بین الافغاني مذاکراتو کې کیږي. خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د ویډیوي سکایپ له لارې دغه خبرې د یکشنبې په ورځ وشوې، سهولت چې امریکا او قطر برابر کړی وي او تر 2 ساعتو ګینټو وغځېدې چې پکې د زندانیانو د تبادلې په اړه تخنیکي خبرې ترسره شوې. خلیلزاد همداراز په خپل ټویټر کې لیکلي څنګه چې د امریکا او طالبانو په لاوزنامه کې ویل شوي د دواړو اړخونو له طرفه د زندانیانو د خلاصون د سولې په پروسه کې یو مهم ګام دی. دا کار د بشري دلایلو پر بنیاد ډیر مهم دی. د امریکا خاص استازی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اتوار یکشنبې د ورځې خبرې مهمې، سنجیده او تفصیلي بللي او له ټولو اړخونو یې مننه کړې ده او زیاته کړې ده چې د کرونا وایرسو د آفت خطر د زندانیانو آزادولو چارې ته زیات فوریت ورکړی دی. خلیلزاد زیاته کړې ټولو اړخونو ته د تشدد کموالی، بین الافغاني خبرو او یو جامع او دایمي اوربند لپاره خپلو طرفونو ته قوي وعدې ورکړي. موږ همداشان توافق وکړ چې په راتلونکو 2 ورځو کې به د تخنیکي خبرو بله غونډه هم ترسره شي. که څه هم دا ناسته د ویډیو سکایپ له لارې ترسره شوې، خو دا لومړی ځل دی چې د افغان حکومت او طالبانو استازو یو بل سره مخامخ خبرې کوي. طالبان تر اوسه نه و حاضر شوي چې د افغان حکومت له استازو سره خبرې وکړي، ځکه دوی ویل چې لوزنامه یې له امریکا سره دستخط کړې ده او د زندانیانو د خوشي کولو مسؤلیت هم په امریکا پورې اړه لري. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غني وویل چې امریکا د افغانستان په زندانیانو کې د طالب زندانیانو د خوشي کولو اختیار نه لري او که دا کسان خوشي کیږي هم نو د افغان حکومت په خوښه به خوشي کیږي. ملګرو، دا و زمونږ چمتو شوی راپور. د لا ښکلي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.